په یو لرې کلي کې احمد نومي یو ځوان هلک اوسېده. هغه ډیر غریب و خو د زړه له مخې ډیر ایماندار او پاک انسان و. احمد هره ورځ سخت کار کوو څو د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړي. د هغه ژوند ساده و خو په همدې سادګۍ کې یو عجیب سکون موجود و. هغه هیڅ کله د حرام مال خیال نه کوو او تل به یې هڅه کوله چې یوازې حلال رزق ترلاسه کړي. د کلي خلک هم پرې باور درلود ځکه هغه تل رښتیا ویل او د صداقت لاره یې نه پرېښوده. که څه هم ژوند یې اسانه نه و او ډېرې ستونزې یې درلودې خو بیا هم هغه صبر کوو او هیلې نه پرېښوده. د هغه زړه تل د ښه راتلونکي په امید ډک و. یو ورځ کله چې هغه د ورځې له سخت کاره ستړی کور ته راستنېده، لاره ډیره خاموشه وه. داسې خاموشي چې انسان پکې یوازې د خپلو قدمونو آواز اوري. ناڅاپه یې په ځمکه یوه کڅوړه ولیده. هغه ودرېد، شاوخوا یې وکتل خو هلته هیڅ څوک نه و. هغه وار وار هغه کڅوړه راپورته کړه. کڅوړه درنه وه او د هغه زړه کې سمدستي یوه ناپېژانده ویره پیدا شوه. هغه کڅوړه خلاصه کړه او د دننه لیدلو سره یې سترګې له حیرانتیا ډکې شوې. دننه د سرو زرو زرېدونکې سکې پرتې وې. د هغه زړه په تیزي درزېدو. د یوې شېبې لپاره یې فکر وکړ چې دا کڅوړه باید بیرته خپل مالک ته وسپاري ځکه دا امانت دی. خو په همدې وخت کې لالچ وار د هغه ذهن ته ننوت. هغه ځان ته وویل که دا ټول زما شي زما ژوند به بدل شي. هغه د نوي او ښکلی کور خوبونه ولیدل. د شتمنۍ خیالونه یې په ذهن کې جوړ شول او د یوې اسانه او خوشحاله ژوند تصور یې وکړ. د هغه ضمیر کمزوري کېدو او په پای کې هغه پرېکړه بدله کړه چې باید یې کړې وای. هغه کڅوړه له ځان سره یوړه او په تیزو قدمونو کور ته روان شو. زړه یې خوشحاله و خو ذهن یې له ویرې ډک و. کله چې کور ته ورسید هغه کڅوړه یې په پټه ځای کې کېښوده او هیڅ چاته یې نه وښیدله. خو هغه شپه د هغه لپاره ډیره سخته وه. هغه خوب نشو کولی. هر کوچنی اواز به یې ویرلو. د باد غد به ورته د خلکو قدمونه ښکارېدل. هغه تل دا فکر کوو چې څوک به یې راز ومومي. د هغه ذهن له خپل ځان سره په جګړه کې و او سکون یې له لاسه ورکړی و. بله ورځ هغه لا ډیر اندېښمند و. له خلکو به یې ځان پټاوه او د هغه چهره کې ښکاره اضطراب موجود و. ذهن یې ګډوډ شوی و او زړه یې هیڅ آرام نه درلود. هماغه ورځ په کلي کې اعلان شو. خلکو خبر ورکړ چې د سرو زرو یوه کڅوړه ورکې شوې ده. د هغې کڅوړې مالک په ډېرې اضطراب سره د هغې د بیرته ورکولو غوښتنه کوله او ویلي یې وو چې که څوک یې ونه سپاري سختې سزاګانې به ورکړل شي. کله چې هغه دا واورېدل هغه سخت وډار شو. په هماغه شیبه کې یې درک وکړ چې هغه لویه تېروتنه کړې ده. د هغه زړه ډېر دروند شو او د وجدان درد یې نور هم زیات شو. په پای کې هغه یوه سخته خو رښتیانه پرېکړه وکړه. هغه کڅوړه یې راواخیسته او د مالک کور ته روان شو. هر قدم یې دروند و خو د حقیقت منلو جرأت یې درلود. کله چې هغه د مالک کور ته ورسید کڅوړه یې بیرته هغه ته وسپارېله خو خلکو پرې شک وکړ او د هغه اړه بیلې خبرې وکړې. که څه هم هغه د خپل عزت له لاسه ورکړل خو بیا هم هغه د رښتیانه لاره وټاکله. هغه پوه شو چې لالچ انسان د دننه خرابوي. لالچ د انسان سکون له منځه وړي او ژوند پرې توره تیاره کوي. خو رښتیانۍ که څه هم کله ناکله انسان ته سخت تمام شي بیا هم په پای کې هغه ته حقیقي کامیابي او عزت ورکوي. او همدا د احمد د ټولو نه ژوند درس و چې رښتیانۍ تل تر ټولو نه لویه بریه ده.